بل مسله چې ډیره مهمه ده او په دې زمانه کې ډیر مرګري ته پوسونه کې غاخونه دا مسله مهمه ده او دا د لغت عربی سره تعلق ساتي د جابر بن عبد الله حدیث په صحیح مسلم کې په باب الاضحیه کې ځان سره دا نوٹ کړئ دا الله رسول علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی لا تذبحوا الا مسنه تاسو مال لوي مگر دغه سروي علال کوي وان تعثر عليكم كدغه سروي د باندې مشکل شو نه پیدا کېدو په علاقه کې فتذبحوا جزعه من الظأن بیا تاسو د یو کال ګډ علال کوي خیر ده جزعه په ګډ کې یو کال والا ته ویل کېږي ظأن ګډ ته ویل کېږي نو ګوره د ګډ نه علاوه چې په ګډ کې کال له باقي په ټولو سارو کې دوه غاخه شو په اوخ کې هم دوه غاخه دي په غوغوي کې دوه غاخه دي په سنډه میخي کې دوه غاخه دي په سیرلی کې هم دوه غاخه دي دا الله رسول فرمایي لا تذبحوا ما لا لوي الا مسنه مگر دوه غاخه وبیا وای کا وان يعثر عليكم که دوه غاخه د باندې ګران شو فتذبحوا جزعه من الظأن بیا د ګډنا یو کال والا ګډالال کې خیر ده نو ګوره په ګډ کې غاخونه شرط نشو او باقی په ټولو سارو کې غاخونه شرط ده دا حدیث صحیح مسلم کې ده دویم روایت امام ابو داود پسې ابو داود کې دا روایت راو د مجاشع رضی الله عنه روایت ده مجاشع رضی الله عنه وی ان الجزع د یو کال ګډ یوفي دا کفایت کوي مما توفي منه ثنيه کم چې د نور سارونه دغه کفایت کوي الثنيه طالبان د تجوید په خبره باندې پیږي الثنيه په صابه نه په صابه نه غاخون ته ویل کېږي چې د لاندې دوه غاخونه ختلي دا په صاد په سین نه ده په صابه نه ده نو مما توفي منه الثنيه چې د عام سارونه دغه کافي کېږي نو د ګډ نه د یو کال والا ګډ کافي کېږي دا حدیث ابو داود باب الاضحیه کې تاسو ګورئ باب تفسیر اسنان الابل په دې باب کې دا حدیث ته امام ابو داود په دې کې ډیره تشریح کړی دا د غاخ په مسله کې دریم حدیث په دې باب کې په ابو داود کې ده د عبد الله بن عمر رضی الله عنه حدیث ده چې کان یتقی من الضحايا صحابه به دغه قربانی نه ځان ساتل التي لم تسن چې د کومي قربانی غاخ نور راغلی صحابه به دغه قربان نه ځان ساتل چې د کومي قربانی غاخ نور راغلی په دې کې درې احادیث په دې درې واړه احادیثو کې غاخونه ذکر دي تسن او ثنایا لا تذبح الا مسن دا غاخونه ذکر دي اوس دا مسله تاسو ته حواله چې مولیان وینه جی کیږي نو د جی مولیان ته دا تاسو کولې چې ته یو حدیث خو مونږ ته ولیکا کنه یو حدیث خدای الله د رسول نه راوړل چې د الله رسول فرمایي دوه کلی سارونه قرباني کیږي زي دا غزو دا میدان د سینې شي پیدا کول د الله په توفیق باندې کوم بلکې یو عالم دی د یو غټ جماعت خطیب دی دو کاله مخکې باران ورېده دغه نه چا د قرباني ته پوسوکه ما نه چا ته پوسوکه ما غ ملګری ته ویل چې دا دغاخینه بغیر قربان نه کیږي نو هغه چترې لګولې او باران نو ما غ نه ولدله بس هغه عالم ما تراوه وخت مخې ما تراوړو شروع وکړه چې پلاني پتاوي لیکل پلاني لیکل پلاني ما ته یو حدیث راوړ پتاوي پرېدا او ما ته وکړه زه د الله په توفیق دا کم حدیث چې ما ویل دا په یاد تاسو ته ما ویل زه په یاد دا ویم د الله په توفیق باندې او د حوالې په یاد ورکو ته یو حدیث د الله په توفیق یو حدیث راوړه چې د الله رسول ویلي دوه کالی سارونه قرباني کیږي بس منګه رجوع کو زمون بده کې سکار دي چې مسلمانان دومره تنګو پلاني پتاوي لیکل سی پتاوي ما پتاوي پرېدا حدیث راوړ په دې باب یو حدیث هم د الله په توفیق نشته دا خبره د لغت عربی سره تعلق ساتي لغت عربی چې مسنه په لغت عربی کې څه تویل کېږي اول امام سندي وای سندي دا حنفي عالم دی په حاشیه نسائی کې وای نسائی کې ابن عابدین برد المختار کې وای ومسن بضم الميم وكسر السين ماخوذ من الاسنان وهو طلوع السن دا دغخونو راختلی دا ابن عابدین شامی دا حنفي دی او دا سندي چې کوم دی په حاشیه چې په نسائی لګول دا سره حنفي دی دا دوه احناف وي یو بل لغوي عالم دی هغه دا خبره والبقر والشاة يقع عليهم اسم المسنه په غوا باندې او په سیرلی باندې د مسنی اطلاقي اذا اثنيا کله چې غاخونه راوخیږي فاذا سقطت ثنيتهما کله چې غاخونه وغورځي بعد طلوعهما پس دراختن فقد اسند نوغه مسنه ویل کیږي بیا وی وليس في معنى اسنانها كبرها د اسنان معنی غټواله په ساروي کې کر رجل پشان د سړی انسانانو ته شناختی کارت جوړي نو هغه بابو سے وتوي عمر دی وایا
سا عمر څومره د خلک و 40 سال 35 سال 30 سال 60 سال او څاروي ته خلک نو چې لګ زمونږ د څاروي عمر ولي کوي څاروي ته خلک وایي څاروي څو غاخه کړي څارو کې خلک غاخ ګوري په انسانانو کې خلک عمر ګوري دونه پښتو کې دا محاوره ده په اخر چلو شو غاخي وګوره دینه معلومیږي په محاوره کې غاخ دی په څارو کې او په انسانانو کې عمر دی شناخت کارت جوړل ته عمر دی وای چې سب عمر دی څومره دی دا نو چې غاخ د ښکارا ک نو په څارو کې غاخ دی او په انسانانو کې عمر دی دا د کتاب سنت نه معلومیږي دا د عرف او د عادت نه دا خبره معلومیږي بل لغت دا ټول لغت ولا احناف دي امام ازهري وی البقره والشاة يقع عليهما اسم المسنه فغوابني او په سیرلی باندې اسم المسنه دغه اطلاق کیږي فيومي مصباح المنير دا د لغت عربی کتاب دی پای کې دا وی وليس معنى اسنانها كبرها كالرجل ولكن معناه طلوع سنها في سنه الثالثه بدریم کال کې داخل شنه بیا غاخونه راوباسي بیا وی حافظ ابن حجر فتح الباری کې وی المسنه التي سقطت اسنانها للبدل چې اولنی شودو غاخونه وګرځي او نور غاخونه راوخیږي نو هغه ته خلک ویل کې خلک وی دا مسنه شدا ساروي دویمه خبر تاسو اسانه خبره کوم دا د مال مالکان چې کوم په دې میلو کې دي تاسو پته را د ساروي خوساته مزیدار د پنجاب ګوندل بل علاقې نه راوړي نو تا ته وی دا دریم کال کې داخل له یا کله وی دي دوه اختر لیدلې کله دسی وی نو په دې عمر کې دوکه کې دی شي خو په دې غاخونو کې بالکل دوکه نه کیږي او ته وای چې هر څومره عمر شوی خو ما د غاخونو راوخایا اسانه خبره نو په غاخ کې د مال مالک دوکه نشي کولای د میلو والا او په عمر کې دوکه د سره کول شي دا بالکل معلومه خبره عمر والا دوکه کیږي او د کان د غاخ والا د شل کال دي شوی خو ما ته غاخ راوخایا بل دا څنګه ته پوس کوم چرته به میله کې دي شوی دا چې خلکو ویل غاخونه سروي ګراند او دا بیغاخ ارزان دي د سینه شوی بلکې د غاخو د بیغاخ یو شان قیمتونه په بازار کې د غاخو د بیغاخو دوه یو شانی نو چې یو شان نو زخ په قرباني ولې په شک یا چې یو لا ګروپ سنډا اخلم د شپېتو د 8000 روپو غوي اخلم او قرباني ته ورځ دی زول خپل ساروي په شک یا چې دینه قرباني کیږي نه یو ملاوي کیږي بل نه کیږي دا د غاخونو مسله دومره متفقه ده چې تمام اهل علم چې غاخونه قرباني کیږي او چې کله غاخونه د ساروي نو یو طرف ته 27 28 کتابونه د لغت عربی هغه نه کیږي ټول محدثین و نه کیږي یو دوه درې مولان بتاته وي کیږي ساروي د شکی شک نشه شک پریوتی نو چې شک پریوتی د شک نه ځان ایستل لپاره رونو غاخونه معتبر دي غاخونه ولا ساروي چې دوه غاخه ساروي نو کړي وزرانه اخلم زه به پیسې ورکوم نقد پیسې ورکوم سوال خو نه دی او که ساروي هر څومره عمر شوی نو د هر ساروي مالک خپل ساروي باره کې عمر ډیر وي او په دې وخت تاسو په در کراچۍ کې د خلک هم را پیدا شوی دي چې غاخونه ټکوي ساروله دا ویډیوګان معلومیږي ملاوي کې تاسو به کتلې خلک غاخونه لګیا دي لګي دا خلک به الله له جواب ورکړي چې مسلمانانو نو دوکه دی وجنه بیغاخ ولا ساروي باندې چا باندې خرڅوي ته قرباني په نیت باندې او نه بیغاخ ولا ساروي اخلي غاخونه په سارو کې معتبر دي او دا کلو ولا مسله د مليانو مسله ده دا قصه هر کال کوم د زمنګ نه زیاده عیدګاه چې دین اخو یو وړو کې اسخه اشاره ون کړو چې یو سړی شړو بل د سجزور او تو کو ساروي ست بدغه کې ولید په روډ کې وړو کې اسخه وړو کې ماشوم اسخه درې میګانو ډېر نه چنارګي نه چتر روان کړو ما لګه دا قرباني له بوزي دا قرباني له بوزو ودینم باندې مولوی سی ویل چکیږي نو کله وی خلکو پلانې مفتی سی ویل چکیږي واتس اپ کې مفتی سی ویل جدا کیږي پلانې مفتی دا خبر ځان لپاره دوی ما تاسو الله په توفیق حدیث د محمد صلی الله علیه وسلم ویل چې د الله رسول ویل غاخونه دي او د لغت عربی مدري حواله ویلي کوم علما طالبان شوق ساتي د لغت عربی د مزید حوالو کتو لپاره د درس نه پس د خطبه نه پس ما سره مراجعه وکي د 27 کتابونو چې د لغت عربی لیکل شوی دي دا غین د الله په توفیق درخم تاسو ته چې دا مسنه غاخو ته وی او مسنه کلون ته نه وی دیونه قران کریم کې راځي السن بالسن غاخ بغاخ باندې دی نو دا د غاخ مسله ده کلو ولا مسله معتبره نه بلکې د غاخ ولا مسله راجح ده خپل قربانانی به خبرو